د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی یا اوږده. یا اوږده د پښتو په تورو کې یو 40م توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب یو 40م مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غټ د یا اوږده توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له کوم لور نه شروع شوی او په کوم لوري حرکت کړی دا راښیي چې یا اوږده توری داسې لیکل کیږي. د یا اوږده توري شکل او نوم مو وپېژندل. اوس د یا اوږده توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، یا اوږده توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، جامې او ترې لاندې میوې لیکل شوي دي. دا ګورئ، د جامې په نوم کې یو ځلې او د میوې په کلمه کې 2 ځلې د یا اوږدې توری راغلی. د میوې په کلمه کې د یا اوږدې توري د غږ شکل په منځ او ځان ته شکل راغلی دی، لکه میوې، لکه شودې، لکه برید، اورمیک، لکه جامې. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي، لکه جامې. شاباس، اوس مو چې د یا اوږدې توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د یا اوږدې توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د یا اوږدې توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم یا اوږدې توری له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د برید په کلمه کې. دریم د یا اوږدې توری له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د ورمیک په کلمه کې. څلورم د یا اوږدې توری له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د جامې په کلمه کې. اوس دا ګورئ، د یا اوږدې توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، جامې او ترې لاندې میوې لیکل شوي دي. دا ګورئ، د جامې په کلمه کې یو ځلې د یا اوږدې توری په پای کې د میم له توري سره تړلی راغلی دی. د میوې په کلمه کې 2 ځلې راغلی چې یو ځلې په منځ کې د میم او واو تورو سره ګډ راغلی او یو ځلې د یا اوږدې توری پکې په ځان ته شکل راغلی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې جامې رسم شوي دي. پوهیږئ چې جامې یې ولې رسم کړي دي؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د جامې انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د جامې د کلمې لیکل یاد کړئ. د جامې کلمه له 4 تورو جوړه شوې ده: جیم، الف، میم یا اوږده. توري چې سره یو ځای شي نو جامې لوستل کیږي. د میوې کلمه هم له 4 تورو نه جوړه شوې ده: میم یا اوږده، واو یا اوږده. د جامې او میوې په کلمو کې مو د یا اوږدې توري لیکل ولیدل. اوس به د یا اوږدې توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د یا اوږدې کارونه په جمله کې. ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي، لکه دا جامې زما دي. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي 2 جملې دي چې په هره کلمه کې د یا اوږدې توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا جامې زما دي، ستا جامې پاکې دي. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ماته وښیئ.
شاباس تا په هر هغه یا اوږده توري ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 3 ځلې د یا اوږدې تورې راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ یا اوږده توري پر سر یا اوږده توری ولیکئ چې د یا اوږده توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي. د یا اوږده توري د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د یا اوږده توري په پای کې شکل لیکو. ډېر ښه په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. باغوان میوې وچوي. زموږ هیواد ډېرې میوې لري. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د یا اوږده توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځو ویشت. په هر هغه یا اوږده توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. 2 یا اوږده توري د میوې په کلمه کې په منځ او ځان ته شکل راغلي. بل یا اوږده توری د هیواد د کلمې په منځ کې د هې او واو تورو سره تړلی راغلی. 2 یا اوږده توري د ډېرې په کلمه کې راغلي چې یو یا اوږده توری یې په سر کې د ری له توري سره یو ځای او بل یا اوږده توری پکې په ځان ته شکل راغلی دی. او همدارنګه 2 یا اوږده توري بیا د میوې په کلمه کې راغلي چې یو یې په منځ کې او بل یې په ځان ته شکل راغلی. باغوان میوې وچوي. او دویمه جمله داسې ویل کیږي زموږ هیواد ډېرې میوې لري. اوس قلم راواخلئ. دا په سپین او زیړ رنګ چې باغوان میوې وچوي لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه زموږ هیواد ډېرې میوې لري د جملې په سر ولیکئ. باغوان میوې وچوي. زموږ هیواد ډېرې میوې لري. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا جامې زما دي. ستا جامې پاکې دي. باغوان میوې وچوي. زموږ هیواد ډېرې میوې لري. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي. خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر یا اوږده توری په مختلفو رنګونو راغلی دی. خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ. د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. دا جامې زما دي. ستا جامې پاکې دي. باغوان میوې
لري. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. وارخطا کیږئ ما، د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدی شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې چې توری لیکل شوی دی، د دې هر یو یا اوږدې توري د پاسه یا اوږدې توری ولیکئ. کله مو چې هر یا اوږدې توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ، 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا جامې زما دي، ستا جامې پاکې دي. باغوان میوې وچوي، زموږ هیواد ډېرې میوې لري. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې یا اوږدې توري تمرین وکړئ. د یا اوږدې توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلې یا اوږدې توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا جامې زما دي ولیکئ او په توره کرښه ستا جامې پاکې دي ولیکئ. د یا اوږدې توري یوازې شکل لیکو. د یې توري یوازې شکل لیکو. د یا اوږدې توري په سر کې شکل لیکو. د یې توري په سر کې شکل لیکو. د یا اوږدې توري په منځ کې شکل لیکو. د یې توري په منځ کې شکل لیکو. د یا اوږدې توري په پای کې شکل لیکو. د یې توري په پای کې شکل لیکو. د یې توري یوازې شکل لیکو. د یې توري په سر کې شکل لیکو. دا جامې زما دي، ستا جامې پاکې دي. باغوان میوې وچوي، زموږ هیواد ډېرې میوې لري. دا جامې زما دي، ستا جامې پاکې دي. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د یا اوږدې توري شکلونه لکه شودې، برید، اورمیږ، جامې. یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې.
جامې، میوې، شودې، برید، زما، ستا، پاکې، باغوان، وچوي، زموږ، هیواد، ډېرې، لري، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.